روز هو څرنګه خوره دې راوړې کوڼي پکې دي بلونه یې خلاص کو غوټې مو غوټې خاټه چې اوس یې په سر ور وتاپې بیا چې په سر یې روته راوچاوله نو ته مې چې سمه خوره وه مېدا وي که نه دا څه شی نو دې کې زما څه قصور دی ټرالې والیا ته دې ویلې دي خاوره درله راوړې خو لږ اوبه پکې واچوه جوړې که که نه لاسونه خو دې نه ماتېږي دې خښتې ته وګوره څنګه خښتې دې راوړې دي ته پوهېږي چې چغې دې راغستې هغې دي نه چغې وې خټه داسې ده او خټه داسې ده چا ویل کیا مغزه مې مخوره که کوی شوي که کنې چا درومه خوله چې مې صاحب راولم شل روپۍ زیاتې ورکوم تو سیده و هغه سیده ما خټه یې سیده او شګه یې سیده او خښتې یې سیدي کوی شوي که نه پټکی زمونه غټ والی دی او ټک کور نه وي کېده کرنډی چا پوڅه ځه چا پوڅه که نه خوله چې په دې کوڼي دي په دې سر ولم پوڅه ځه خټه راوړه لکه ویل کیا خټه روړه که نه خښتو هم نه وي او چې خټې له مې ویړې هلته هم سس سس کېږي ویل کیا دا مې وړه څه چغې وې و غرمه یې ټیکاله نه خوړلې څه ولې مې نه ده خوړلې هسې مغزو شټ کوي سړي او سوده څنګه خټه صحیح ده خټه جوړوه سما ای خدای دې ووایه پټکی خو یې ګنټاګر نه غوټ په سر کړی او خټه نشي جوړوی خپل دې وګوره وایي څه چل دی خښته راکوله ها واخله استاد یا خدای خدای خلک څه کوي یار د خښتې مختې لګوي چې ورشم تپوس وکړم السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر وغلی ویل کیا خی دا څه کوئ کاکا دا ویل کیا بیکوړو لپاره نغاری جوړوو خو چې موږ روجاره روونه که نه پیکوړو کور به ولګوو پیکوړو څه کې مسلمانه شوده او زلوبۍ او کیکونه ولګوه داسې به د نه خرڅېږي ایله به د پیسو په خوند پوه شي ما ویل کیا او که نه خو چې دې له خو زما پوه هم نه و بس وګوره کوشش وکړه دا شی ولګوه اوخله استاده خښته واخله دا صحیح ده انشاءالله مخه یې ښه خټه وروړه ویل کیا السلام علیکم وعلیکم سلام په خیره ویلې شه چې په خټه باندې نولی نه شي کاکا دا څه شی کې دا خو ویل کیا پیکوړو بس نغاری جوړوو که نه یې روجارو روانه ده خټه په کلو راوچه ویل کیا پیکوړو لپاره ای خروچ پیکوړو باندې څه شی کې مړه واوره او جاله ولګوه واوره او جاله ماشین نه وي هغه به داسې خرڅېږي چې پیسې به دې نو ویل کیا پیکوړې به نه خرڅېږي ګرمي ده نو پیکوړې خو دا خدای پکې خیر وچاوي اوره کسو چې څرنګه پروګرام هم جوړ کړو دا صحیح ده زما مشوره ودله مې درکړه نوره د خپله خوښه ده چې هر شی کې زه خدای دې مول شه دا الله دې مل شه ویل کیا خبر نه خبر نه وي پیکوړې لګوو خو بس پرېږده که نه اوره ولګوه شودو ولګوه ویرې ولګوه دې چې خبرې نه خبر نه وي بس السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر وغلو ویل کیا ستړي مو شو ستړي مو شو دا څه شی کې دا ویل کیا هغه کو که نه نغدي جوړو پیکوړو یې پوره اوخو پیکوړو کچالان پکې ولګوه چولې پکې ولګوه اخ پیکوړو نو څه شی ولګوه خوله چې دا پنځم کاس تیزي روزي خپلې خېټې مسالې وایي چولې صحیح دي که نه چا ویل کیا نو پیکوړې لګوو یې مو خواښه چا ویل کو خپل کور کو چا ویل کو چا مازغه سړی خراباوه بس مولا وای زون له ولګاوه کنه زون له ولګاوه ور لګاوه کار شي لګاوه مو منه مغزه خراب کو استاد نغرای فریدا ویری ورو چې لګاته ولا ویر کو چې گزورې کو هر سړی منډه وای دوه لګاوه غو لګاوه کته سم خراب وره ما مغزه ور خراب کړ چا ویل چا هر سړی خپل خېټه مسالې وای دو نو پچو سړی پردای سړی رمونی واخی نو سره الله خلک وزیر عزیز نه مته پوس کوي کنه ولې غوسه کیږي تاسو کوي خپل یې ولګای کنه سر در لوامه لا حول ولا قوت چابا سستو دا واس روز خو یړه کا شوا کنه ستو خو روز ډا کا شوا مونږ ورځي تابو بربود کړه کارم کوو نیږم به خزا بس چپ شزا اور کې اسرنګه خټه جوړه کما یو خو جوړه کما ول دی چې خرو پر اوس سرنګه چې وعلیکم سلام په خیر وغلو چل جوړ خې سړی مشو کلاری دا چې څه جوړوي د خیر دا خو خو چې مو خو چې تب کې می خیالو له خو بس خبر لم څوک نه پریدي پیکوړو پور نه غری جوړو روجارو روان پیکوړې بب خو یاره کو زما مانی یو خبره درته وکم او مشوره در کومه کو مانی کو نه مانی بیان کوم بس ویل کې تم به مشورې کاوانو بس یو 1500 خو لوړ روغلو یاره تاسو کارو کا کنه کې دې سره جوار نه دی جوار په خواک د دیګه کې دا خلک راضي اوبالي دوی خو خرڅيږي که وخت یې کنه خرڅيږي څنګه د خوخه نه خلو کمې خوخه او زما مشوره ته نه مانی
نه ما ویل کې اوسې روتوري کې طرف کې سړوانو اپ چې ویسه خو مغزه را ته خلکو خراب کړی یار بله خبره درته کومه ته خو خوږ کېده که نه وګ مې لوری واخله لوری سور کړی پخور اوجه ده خلک اخلي روژه هم روان دی که نه په ویل کې په مو باندې به لری رورې داسې لری قصوبان به سره ټیکا کې او بیا به تو به یو شل لوپو اخیستې وی نور به یې په تیسین له وکوم نو خو شی نشته یاره کې مزېدار پخه شي که نه قسم په خدای 4 سړی راځي دوسې به اخلي څوک به وایي شلو راکړه څوک د 50 غواړي څوک د سلو هم غواړي ګورې لری خو داسې حال به یې دغه شاتې که خوښه دې وروره ما خو مشوره درکو که منې ومنه که نه منې دوسره مو منه زه دنه لاړم چا څو په مخ هم خو لوړم ویرې لری اوس لري څه کوم ویل کې چې دې راواله ماچس او ویسې د دې مشورو نه به خلاص شي خو چې صحیح خبره یو که دا څه شی شو دا وکا هغه وکا دا وکا استاد هم داسې ناستې خټه وړه مړه ور مې وړله اوس د چا ومنو چې دا څه شی پکې پاخه کړو چې د تیلی خبره یې بلکل ټیک و چې اور ورته وچوه ایسته چې نه کوله له څو سمړه